بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو نوی سافټویر د زده کړې و انځور چمتو کوو. پاور بی آی په نوم یادېږي. مایکروسافټ یو سافټویر دی، پاور بزنس انټلیجنس، یعنی د سوداګرۍ لپاره یو ځیرک سافټویر دی چې تاسو بېلابېلو برخو کې ترې ګټه اخیستلی شئ. یعنی که تاسو کنسټرکشن برخه کې کار وکړئ یا خپله سوداګرۍ برخه کې کار کوئ، یعنی د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې دې نه ګټه اخیستلی شئ. نن موږ یو د کنسټرکشن پروژه ټاکلې ده، غواړو چې همدې نه چې همدا راپور یوسو، همدا ډیټا یوسو خپله پاور بی آی ته، هلته یو راپور جوړ کړو. نو د دې لپاره خپله پریماویرا ته راځو. دلته د یو پروژې سکیجول دی موږ سره، یو څه اپډیټ شوی دی، ټوله ډیټا همدلته دی. دا ټوله ډیټا هلته وړو. کنټرول ای وای اکټیویټي ټیبل برخې ته ځئ. کنټرول ای نه وروسته کله مو چې ټول سلیکټ کړه، کنټرول سی ځئ. دلته یو اکسل خالی فایل راخلئ، ډیټا فار پاور بی آی ورته وایي. دلته چې کله راغلی په دې اکسل کې لومړي سیل کې کلیک کوئ او ټوله ډیټا مو دلته پیسټ کوئ. کله مو چې ډیټا پیسټ کړله کېږي یو څه یې جوړه کړئ. دلته کنټرول ای ټوله سلیکټ کړئ، کنټرول ټي ټیبل ته واړوئ. تاسو کولی شئ ځینې هغه ډیټا چې تاسو نه ده په کار همدې ځای کې له دې فایل نه ایسته کړئ، او همدارنګه تاسو کولی شئ چې دا ډیټا یو ځل پاور بی آی ته یوسئ، هلته یې بیا ټرانسفورم کړئ. خو ښه دا دی چې ټوله ډیټا ټرانسفورمیشن مو خپله پاور بی آی کې وکړئ، ځکه که په راتلونکي کې هم تاسو کټ مټ همدا ډیټا راخلئ، یوازې همدا فایل د خپله د پریماویرا نه اکسل ته وړئ، اکسل نه هلته اتومات کنیکټ وي. خپله ډیټا چې دی د هر وخت لپاره چې تاسو اپډیټ کوئ په پاور بی آی کې بیا اپډیټ کیږي. نو زه هم غواړم چې هلته نور ټرانسفورمیشن چې دی ټول په پاور بی آی کې وکړو، یعنی ډیټا هلته جوړه کړو. زو پاور بی آی سافټویر ته. پاور بی آی چې دی کېږي ډیټا یې له اکسل نه راواخلئ، د سکیول سرور نه راواخلئ، ټکس کې در سره واوسي، ویب کې در سره واوسي، یعنې بېلابېلو برخو نه تاسو کولی شئ ډیټا راواخلئ. اوس موږ سره په اکسل کې دی، زو اکسل نه راخلو. کله مو چې د اکسل نه ډیټا راخیستله، هڅه وکړئ چې دغه ټیبل راواخلئ. کولی شئ شیټ هم وکاروئ، څه خبره نه ده، خو ټیبل ښه ده چې راواخلئ. مخکې له دې نه چې تاسو ډیټا پاور بی آی ته لوډ کړئ، راځئ ټرانسفورم ډیټا ته، یعنې ډیټا تاسو د لیږد لپاره چمتو کوئ، جوړوئ. دلته راځئ، هیډر یې سم پېژندلی. دغه دوه روګانې چې دی ماته نه دی پکار، ځکه بیزلاین سکیجول لومړی رو چې دی ټوټل دی، ټوټل په خپله پاور بی آی کې په ډېر اسانه کیږي. زه دا دواړه روګانې له منځه وړم. دا مو چې له منځه یوړې، دلته راځئ پراجیکټ مایلسټون نل دا هم نه دی پکار، نل ټول له منځه یوسئ. دا چې کله راغله ډبلیو وی ایس دی، ټکس دی، دا هم ټکس دی، دا هم ټکس، دې کې ستونزه نشته، دا هم ټکس دی. اوریجنل ډیوریشن هول نمبر دی، ستونزه نشته. ولې اکچوال کاسټ ته چې راغلی، دې سره خپله د افغانیو هغه د کرنسي سمبول دی، پین مو لیکلی. دا ښایي کله چې تاسو اکچوال کاسټ سم کوئ، جمع کوئ، پاور بی آی کې ښایي ویې نه پېژني. د دې لپاره دا باید ټرانسفورم کړو. ریپلیس ویلیو ای اف ان، دې نه وروسته راسئ، دا ډیسیمل نمبر کړئ،
پلان ویلیو کاسټم همداسې رایټ کلیک وکړئ ریپلیس ویلیو دی اف ان دا هم چې دی ډیسیمل نمبر رایټ کلیک ریپلیس ویلیو decimal number budgeted total custom cut مټ همداسې کار وکړئ دا decimal number performance percent complete دا موږ سره پرسنټیج دی پرسنټیج یې کړئ cost performance index decimal number دی او schedule performance index هم decimal number کوي start date کې دغه A باید replace کوي تاسو ګوره اوس دلته replace نه راځي ځکه نه راځي دلته هم ټکسټ دی هم نمبر دی یو ځلې تاسو ټکسټ ته دا واړوئ بیا راسئ replace value دا ای چې دی دا ایسته کړئ او دلته هم کټ مټ همداسې وکړئ ټوټل پلوټ چې دی صحیح دی همغه هول نمبر دی اکټیویټي کاونټ هم هول نمبر دی اډیډ بای چې دی ټکسټ دی او نوره کومه ډیټا نشته ښه ډیټ تاسو کولی شئ چې ټرانسفورم یې کوئ خپله سافټویر ته یې ور وپېژنئ خو مخکې له دې نه باید ټول یو په یو وګورئ لکه دلته اوس وګورئ اګست سم نه دی مثلا یو جي دی دا باید ای یو جي باید وای د دې ستونزې د حل لپاره زه ریپلیس ویلیو ته ریپلیس ویلیو دا ځان سره دا به زه کاپي کړم دلته ټول سلیکټ کړئ ریپلیس ویلیو د یو جي باید سي اوس دلته وګورئ هر چیرې چې همغه اګست کې ستونزه وه دلته جوړه سوه کېږي تاسو نور هم وګورئ که کوم ځای کې ستونزه و لکه دې خوا کې هم همدا ستونزه دی د دې ستونزې حل لپاره هم باید تاسو همدا چاره سرته ورسوئ دا هم جوړ سو کله چې جوړ سو اوس دا سافټویر اوس هم نه دی پېژندلی چې دا ډیټ دی که نه دلته یې ټکسټ لیکلی کېږي سافټویر کې له دې نه هم ګټه واخلئ مثلا که ټکسټ هم پېژندلی دی یو څه کله چې وروسته ویژوالایزیشن یې جوړوو کیدای سي ځینو ځایونو کې کار وکړي ولې لکه څنګه چې ډیټ کار کوي چې سم یې پېژندلی وي هغسې کار نه کوي نو د دې لپاره دا باید ټرانسفورم کوي ډیټ ته دلته وګوره ټول ډیټ یې ما سره وپېژنده بیخي صحیح سو فینش ته راځئ دلته هم ډیټ ورته وایي دلته هم که راسئ یعنې ویې پېژنئ یعنې ډیټا یې مونږ ټرانسفورم یعنې ډیټا مو لږ تر لږه دومره مو وکړی سو چې ډیټا مو ټوله جوړه کړه دې ته چمتو سو چې پاور بی آی ته یوز ټیبل نوم کېږي چې دلته بدل کړئ ټیبل نوم زه بدلومه دې ته ټیبل یو نوم ورته ورکوم مای ټیبل ورته وایم یا اکټیویټي ټیبل ورته وایم اکټیویټي ټیبل دا مو چې کله ورته وویل دلته راځئ کلوز اینډ اپلای اوس دا ټوله ډیټا چې دی موږ راځي خپله پاور بی آی ته راځي ګوره دلته اکټیویټي ټیبل راغی دغه ټوله ډیټا چې موږ هلته په کار دی دلته راغلله اوس که ته مثلا غواړې چې یو ګراف جوړ کړې د دې لپاره چې مثلا تاسو یو ګراف جوړ کړئ دلته یو دیموګراف راخلی زه غواړم چې ما ته په
اکسس کې راته وښیي چې دبلیو بی ایس زه ځمه مثلا دبلیو بی ایس راخلم اکسس ته او په خپله ویلیو کې راخلم زه بجټډ کاسټ راخلم بجټډ ټوټل کاسټ دلته وګورئ ډېر زر هغه کوم دبلیو بی ایسونه چې تاسو لرئ په یو ډېر زر درته هماغه ډیټا راخلي اوس دلته که تاسو وګورئ فاونډیشن دی زه دلته ځمه دغه لیبل یې آن کومه ډیټا لیبل ما سره اوس د فاونډیشن قیمت چې دی دلته 4.4 میلیونه دی که تاسو په میلیون باندې نه غواړئ دلته کېږئ چې مثلا په 1000 په زرو ورته ووایي یا بیخي نن ورته ووایي هغه خپله ټول قیمت دلته درته ښیي مثلا که بجټډ کاست دغه ځینې دبلیو بی ایسونه چې دی ما سره قیمت نه لري ځکه دغه مثلا پری کنسټرکشن کانفرنس چې دی پریپریشن ان سبمیشن ځینې سبمیټلو سبمیشن دی د دې قیمت ما سره هلته خپله که تاسو پریماویرا ته هم لاړ شئ هلته هېڅ ما سره قیمت نشته د دې مثلا پری کنسټرکشن دی ګوره دلته ټول صفر دی هغه کوم دبلیو بی ایسونه چې قیمت لري لکه اوس فاونډیشن دی زه که دا کولپس کړم زه دلته راسم چې فاونډیشن څه ګوره که موږ فاونډیشن ته راسو د فاونډیشن ټول قیمت ته راسو ټوټل بجټډ کاسټ دلته موږ سره د 34 میلیونه او 3,52,000 اوس که هلته موږ لاړ سو خپله پاور بی آی ته هلته هم همدومره دی 34 میلیونه 3,52,000 کټ مټ همدا قیمت ده همداسې ارکیټیکچر ته که لاړ سو همداسې نورو برخو ته لاړ سو یعنې خپله هغه پریماویرا کې چې موږ کوم قیمت لرو راپور کې همدلته هم همغه قیمتونه دي ولې هغه دبلیو بی ایسونه چې قیمت نه لري دلته ګوره ټول صفر دی یعنې تاسو که مثلا نه غواړئ چې هغه دبلیو بی ایسونه چې هغه دی صفر دی دلته وښیي کېږي چې دلته از ګریټر دین 0 ورته وایي دبلیو بی ایس اپلای کوي هغه دبلیو بی ایسونه چې قیمت نه لري هغه درته نه ښیي یوازې هغه دبلیو بی ایس چې تاسو قیمت ورکړی دی همغه قیمت درته ښیي بس کېږي دلته ټکسټ هم لږ غټ کړئ کوم ټکسټونه چې نه ښکاري درته که تاسو مثلا غواړئ چې مثلا ټوټل بجټډ کاست درته وښیي چې څومره دی ټوټل دلته کارډ راخلی دلته بجټډ کاست ته یوازې همدا کلیک کوئ ټول هلته درته ښیي بیا د دې ښه والی دا دی مثلا که تاسو غواړئ چې مثلا د یو برخې کاست وګورئ دلته ګوره که کلیک وکړئ همغه د څومره لګښت چې په ارکیټیکچر باندې کېږي د پروژه کې همغه درته ښیي او که تاسو کنټرول ورسره ونیسئ مثلا د بل دبلیو بی ایس هم دی سره جمع کوئ د هغه دواړه سلیکټ کړئ ګوره دلته دواړه یې جمع کړي دي درته که بل دریم ورسره جمع کوئ میکانیکل ورسره جمع کوئ یعنې ډېر په اساني سره تاسو کولی شئ چې دغه خپل راپور وګورئ یعنې ټول قیمت موږ سره چې دی 119.6 میلیونه دی اوس که تاسو غواړئ چې دا ټول ارنډ ویلیو تاسو ته وښیي یعنې څومره موږ ارنډ ویلیو لرو تر دې نیټې پورې په ډېر اساني سره کولی شئ دا کارډ سلیکټ کړئ کنټرول سی کنټرول وی دلته راسئ ارنډ ویلیو پیدا کړئ
پلان ویلیو ارنډ ویلیو چیرې ده یعنې اوس موږ سره ارنډ ویلیو چې دی 4.1 میلیونه ده کولی شئ چې همدارنګ پلان ویلیو هم راوړئ دا کېږي لږ واړه واړه کړئ ښه یو بل هم راغسه دلته کېږي زه مثلا پلان ویلیو ورته وایم پلان ویلیو موږ هغه دی ارنډ ویلیو پلان ویلیو موږ اوس تقریبا یو رقم دی زه دلته کېږي چې پلان ویلیو په ځای اکچوال کاست راوړم اکچوال کاست دې ته کېږي چې پلان ویلیو اوس راوړم ګوره ډېر یعنې که تاسو په یو ډبلیو بي ایس کې غواړئ مثلا په فاونډیشن کې یوازې یو کلیک کوئ فاونډیشن کې موږ ټوټل بجټ کاست چې دی 4.15 میلیونه دی اکچوال کاست تر دې وخته چې موږ اکچوال کوم لګښت کړی 23.13 میلیونه دی پلان مو چې کړی و 23.93 دی او 23.93 موږ ارنډ کړی هم دی داسې که بل ډبلیو بي ایس ته ځئ اوس دې ډبلیو بي ایس کې چې دی اکچوال کاست نشته یعنې هېڅ ښایي پیل سوی نه وي ځینې اکټیویټیانې لیول 1 کې همداسې دی نورو کې موبلایزیشن اوس 3.4 میلیونه دی او پلان ویلیو 18 میلیونه سوی و 18 میلیونه ارنډ ویلیو هم دی همداسې کولی شئ چې مخته لاړ شئ اوس د دې لپاره چې موږ کاست پرفورمنس انډکسونه دی یا سکیجول پرفورمنس انډکس هغه کالکولیټ کوو اوس که دلته زه راوړم هغه به ناسم ماته ښیي ګوره زه دلته راوړم زه که کاست پرفورمنس انډکس ته لاړ شم ښه کاست پرفورمنس انډکس دا ایسته کړمه ښه دا دی کاست پرفورمنس انډکس ګوره دا کاست پرفورمنس انډکس که تاسو وګورئ 1.9 یعنې بیخي غلطې ښیي ولې غلط ښیي ځکه دلته ټول چې دی موږ کوم کاست پرفورمنس انډکس چې لرو لکه په هر ډبلیو بي ایس کې څومره چې دی دغه ټولې جمع کړي دي ولې موږ کاست پرفورمنس انډکس باید داسې جمع نه سي د دې لپاره اوس کلکولیشن ته اړتیا دی چې باید موږ کلکولیشن وکړو هغه نه وروسته کاست پرفورمنس انډکس او سکیجول پرفورمنس انډکس پیدا کوو اوس که سکیجول پرفورمنس انډکس ته موږ لاړ شو همداسې هغه به هم ناسم ښیي اوس دلته وګوره ان 21 دی ولې 21 چې دی یعنې 21 ناسم دی 21 ویلیو د خپله د سکیجول پرفورمنس انډکس لپاره ډیره لوړه دی لږ تر لږه مثلا کاست پرفورمنس انډکس چې دی د 0.8 او 1.2 په منځ کې وي هرې کمپنۍ پورې اړه لري نو چې څومره تریشولډ ځان ته ټاکي خو که دې نه لوړیږي بیا ښه خبره نه یعنې دلته هم چې دی اوس هغه که دلته موږ راسو مخکې له دې نه چې کلکولیشن برخې ته لاړ سو یو څه خبرې وکړو مایکروسافت پاور بی آی ډیسکټاپ کې اوس چې خبره کوو ډیټا ایکسټراکشن برخه مو وویله چې اکسل نه مو خپله ډیټا راوایستله او ټرانسفورمیشن چې څنګه ډیټا مو جوړه کړله ماډلینګ برخې ته هم راځو اوس کلکولیشن برخې ته باید اوس کلکولیشن وکړو مثلا کاست پرفورمنس انډکس چې پیدا کوو د هغه لپاره باید موږ کلکولیشن وکړو خپله پاور بی آی کې ډېر اسانه کېږي او سکیجول پرفورمنس انډکس لپاره هم همداسې
هغه نه وروسته لکه ویژوالایزیشن چې دی کېږي وروسته وکړه یا لږ موږ چې مخکې وکړه مثلا دلته مو یو ګراف جوړ کړه دا خپله یو ویژوالایزیشن دی چې ډیټا یې موږ ته ویژوالایز ښیي مثلا فاونډیشن څومره قیمت لري خپله مهندسي څومره د لیول 1 څومره دی خپله موبلایزیشن څومره دی میکانیکل او داسې نور دا نو ټول هغه لوی لوی ډبلیو بي اسونه دي ډبلیو بي اسونه چې د ټول قیمتونه دي یعنی که تاسو بیا غواړئ چې دلته مثلا بجټډ کاست دی دلته موږ سره اکچوال کاست یا خپله ارنډ ویلیو وښیي کېږي چې تاسو ارنډ ویلیو هم دلته راوړئ مخکې له دې چې موږ کلکولیشن برخې ته لاړ سو زه به دلته ارنډ ویلیو هم راوړم ګوره ډېر اسانه ښیي ارنډ ویلیو دلته که فاونډیشن کې وګورو ارنډ ویلیو یې موږ نظر هغه بجټي ټوټل کاست ته کمه ده یعنې ټول ښایي بشپړ سوی ونه اوسي همداسې موبلایزیشن کې بیخي کټ مټ روان یو ولې که اکچوال کاست راوړو اوس به وګورو چې څه خبره ده اکچوال کاست وګورو اکچوال کاست چې دی کم دی نظر ارنډ ویلیو ته ښه خبره دی بجټي ټوټل کاست هم کم دی صحیح دی همداسې کولی سو چې ټوله ډیټا دلته راوړو یا حتی کولی سو چې موږ لیجنډ ته مثلا ډبلیو بي ایس زه راوړم ډبلیو بي ایس نه یم که زه لیجنډ ته یوسم هلته په هر ډبلیو بي ایس کې مثلا یو لیجنډ اضافه کیږي خو لیجنډ کې باید ډیر کم آیټمونه واوسي که ډېر واوسي ښه نه برېښي ښه راځو موږ د کلکولیشن برخې ته مخکې له دې چې کلکولیشن ته لاړ سو یو څه ټیبل یې باید اضافه کو مثلا زه دلته اوس لرم یوازې یو ټیبل ده یو ټیبل زه غواړم چې یو بل ټیبل هم باید ولرم دلته ماډلینګ ته ځو نیو ټیبل ته ځو نیو ټیبل ته چې لاړو زه دلته ورته وایم ډیټ ټیبل کلندر اټو ورته وایم ځکه دا ډیر مهم دی که تاسو غواړئ چې د ډیټ له مخې ډیټا فلټر کړئ مثلا د یو ډیټ نه تر بل ډیټ پورې خپله ډیټا وګورئ تاسو باید د هغه لپاره ډیټ ټیبل ولرئ بیا همغه ډیټ ټیبل چې دی مخکې مو چې ویل مثلا ډیټا ایکسټرکشن دی ډیټا ایکسټرکشن دی بیا هغه نه وروسته چې دی ډیټا ټرانسفورمیشن دی بیا هغه نه وروسته ماډلینګ اوس ماډلینګ برخې ته راځو یعنې مثلا کله چې تاسو څو ټیبل ولرئ یو بل سره اړیکې ورکوئ یو بل سره ریلیشنشپ لري اوس مثلا دا ډیټ دی کېږي زه ډیټ ټیبل ته لاړ سم ډیټ ټیبل کې زه غواړم ځینې کالمونه اډ کړم مثلا غواړم چې اییر ماته وښیي اییر دی دلته ډیټ ټیبل ښه اوس وګوره دا غلط راته ښوده ځکه سم مې نه و راخیستی همغه ته هغه کالم باید ته راواخلې مثلا کوم کالم کې چې تا ډیټا دی دا ځان سره کاپي کړئ لاړ سه یو بل کالم اډ کړئ نیو کالم دې ته زه وایم منت دې ته ډیټ کېږي یو بل کالم هم اډ کړئ
دې کالم ته کله چې منځ شو کېږي کوارټر وایي. کوارټر لپاره بیا ډیټ، یعنی د دې مطلب دا دی ډیټ چې دی ټیبل دی، بیا دغه بل ډیټ چې دغه براکټ کې نیول سوی دا همغه کالم دی. تاسو باید همدا ریفرنس سم ورته ورکړئ تر څو پورې چې د همغه نیټې نه خپله کوارټر هغه کې بیل کړي. اوس که دلته وګورئ دا ټول لومړی کوارټر دی، ګوره څلورم دی، دریم دی، دویم دی، داسې. او که تاسو هغه ورځ هم په کار واوسي ورځ هم دلته ځئ کالم ته، کالم دلته ډی ورکوئ مساوي دی ډی ولیکئ، خپل همغه ډیټ چې دی هغه ډیټ راواخلئ، د ډیټ کالم چې راواخیسته خپل همغه هره ورځ تاسو ته ښیي، مثلا اوله دومه درېیمه. حتی که تاسو وغواړئ چې د هرې هفتې ویک نمبر درته وښیي چې کولی شئ ویک نمبر یا ډی نمبر درته وښیي، ویک کېږي ویک ډی درته وښیي، ویک ډی به راواخلو، ویک نمبر نه به تېر شو. ویک ډی اوس که تاسو دلته ویک ډی ته وګورئ، اوس د 2021 د لومړۍ میاشتې لومړۍ نیټه چې دی د هفتې شپږمه ورځ دی، او دا بله چې دی ګوره اوومه ورځ دی، بیا بیرته همغه لومړۍ دومه درېیمه نومې پورې شروع کېږي. یعنې کولی شئ چې تاسو ویک ډی راخلئ، ویک نمبر راخلئ، کومه ډیټا ته چې تاسو اړتیا لرئ کولی شئ راواخلئ. دا کله مو چې دا راواخیستله پوره مو کړله. اوس که په دې ټیبل کې که ما همداسې مثلا زه غواړم دغه ډیټ چې دی د خپله مثلا سټارټ ډیټ سره ریلیشنشپ ورته ورکړم، ګوره ریلیشنشپ یې واخیسته. یعنې زه کولی شم اوس د همدې ډیټ ټیبل نه دا خپله کوم ټیبل چې زه لرم کومه ډیټا چې لرم دا فلټر کړم. اوس که زه دلته یو سلایسر زه اډ کړم، ګوره زه ډیټ راخلم، ګوره دا سلایسر ما اډ کړه. اوس که زه غواړم 2021 د لومړۍ نیټې د لومړۍ میاشتې د اولې نه تر د پنځمې میاشتې 28 پورې ډیټا وګورم، ګوره دلته ټول صفر دی، یعنې هېڅ داسې کار نشته چې په همدې نیټه کې واوسي. ولې که زه ځمه د اتمې نهم ته، که د نهمې اتم ته، ځکه میاشت دې خواته ده وبښئ، د نهمې اتم ته بیا دا کارونه دي. که دا تاسو اوس بدلوئ ګوره هرې نیټې پورې ګورئ هلته ټوله ډیټا دغه ټول قیمتونه تاسو ته هغه کېږي. دلته وګورئ، یعنې حتی تاسو که غواړئ چې کوارټر اډ کړئ دلته، مثلا تاسو غواړئ لومړي کوارټر کې وګورئ دې کې نشته، یا که زه دا ډیټ ایسته کړم یوازې کوارټر پرېږدم، ګوره لومړي کوارټر کې چې دی دومره کارونه دي، دوم کې نشته، دریم کې شته، څلورم کې شته. کیدای شي دا دوم کې چې دی همغه ډبلیو بي ایسونه چې قیمت نه لري همغه کې راغلي واوسي. یعنې تاسو کولی شئ چې هر ډول فلټر تاسو اډ کړئ. حتی تاسو کولی شئ چې میاشت اډ کړئ، مثلا په لومړۍ میاشت کې څومره کار لرئ، دومه میاشت کې څومره دی، ګوره دومه کې، دریمه کې، لسمه کې شته،
دغه پریماویرا کې کوم کار چې سوی دا یوازې یو سمپل دی کیدای سي مثلا هره میاشت کې سمه ډیټا نه وي ویشل سوې یا کېږي په همغه میاشتو کې چې اوس دلته په اوومه اتمه کې موږ ته کومه ډیټا نه ښیي کېږي په دې دومه او دریمه میاشت چې دی په دې کې هغه اکټیویټیانې راغلې وي چې موږ ورته قیمت نه لرو خو ولې که تاسو هر ډول ریپورټینګ وغواړئ په خپله په پاور بی آی کې په ډېر اسانه په ډېر یاستوي توګه په ډېر ساده توګه تاسو کولی سئ چې راپور جوړ کړئ دا ډیټ چې دی دلته هیرارکي خپله جوړه کړه دا کولی سئ چې تاسو له منځه مې یوسئ یا که یې سیم نه وړئ ځکه دلته موږ سره تیار شته که همداسې پرېږده یم څه خبره نه ښه یعنې کولی سئ همغه نه ګټه واخلئ یا کېږي چې یا همدغه کوارټر او منت چې موږ خپله اډ کړه کالمونه همغه نه ګټه واخلئ ستونزه نشته ښه دلته موږ مخکې خبره کاست پرفورمنس انډکس او سکیجول پرفورمنس انډکس په اړه کوله هغه نه مخکې باید زه لاړ سم یو خالی ټیبل جوړو مثلا دې خالی ټیبل ته زه دې ته وایم چې مثلا کی measures لوډ کوم په دې کی میجر کې چې دی زه یو څو میجرمنټ اخلم نیو میجر ته ځم دلته total budgeted cost زه دا ولې جمع کوم ما سره budgeted cost ګوره اکټیویټي ټیبل کې شته جمع سوی یم دی دې لپاره یې جمع کوم چې زه کاست پرفورمنس انډکس او خپله سکیجول پرفورمنس انډکس وروسته هغه فیصدي چې څومره مونږ کار کړی دی څومره پاتې ده په اسانه پیدا کړی سم او بل میجرمنټ کله چې تاسو میجرمنټ راخلی هغه تاسو کمپیوټر کې خپل همدې سافټویر کې دومره ځای نه نیسئ نظر کالم ته ځکه کالم چې تاسو اډ کوئ هلته ټوله ډیټا درته ښکاري راځي او میجرمنټ داسې دی چې تا ته یوازې هغه اندازه راخلي کلکولیشن کوي اندازه راخلي نور ځای نه نیسي یعنې که تاسو یو لوی فایل ولرئ چې هغه باندې کار وکړئ یو لوی ډیټابیز واوسي بیا ښه نه دی چې تاسو هر چیرې کالم کریټ کړئ او فایل مو نور هم دروند کړئ هڅه وکړئ چې میجرمنټ نه ګټه واخلئ زه دا سم کوم سم زما سم مو چې کله ورته وویل اوس همغه د کالم نیم ورته وایي کالم نیم بجټي ټوټل کاست دلته دی زه همدا بجټي ټوټل کاست راخلم او یو بل میجرمنټ راخلم دې ته مثلا ارنډ ویلیو وایم ارنډ ویلیو کېږي زه سم کم سم earned value بل میجرمنټ راخلم plan value sum plan value ښه اوس نو ماته کلکولیشن ډیر اسانه سو اوس که زه غواړم کاست پرفورمنس انډکس وشمیرم زه پوهیږم چې کاست پرفورمنس انډکس ما ارنډ ویلیو پر اکچوال کاست دی خو مخکې له دې نه چې زه کاست پرفورمنس انډکس هغه کم
سکیجول پرفورمنس انډیکس شمیرو. سکیجول پرفورمنس انډیکس یې موږ ارنډ ویلیو پر پلان ویلیو دی. زه دلته کېږي چې ډیوایډ راخلم. ډیوایډ ویر از ډیوایډ راخلم. ما سره د ارنډ ویلیو ګوره ارنډ ویلیو دلته میجرمنټ دی. ارنډ ویلیو راخلم په څه شی باندې ویشم په پلان ویلیو باندې. پلان ویلیو باندې پلان ویلیو پی ال دلته ګوره اوس پلان ویلیو باید ما سره راسي. کله کله داسې کار نه کوي. بیا لاړ سئ دلته سکیجول پرفورمنس انډیکس مساوي دی ډیوایډ ارنډ ویلیو پر پلان ویلیو. دا مو چې راواخیسته اوس وګوره سکیجول پرفورمنس انډیکس ته چې راسئ دا به سم درته شمیري. دا چې دی اوس ما فلټر راخیستی او زه ځم کارت ته ځم. ګوره یو دی صحیح دی. بیا همدې باندې خبره کوو. وروسته کیدای سي هر اکټیویټي کې یې وشمیرو. مخکې له دې چې نور مخکې لاړ سو یو بل میجرمنټ راخلم. اکچوال کاسټ باید زه جمع کړم. اکچوال کاسټ دا اکچوال ټوټل کاسټ اکچوال کاسټ یا خپل اکچوال کاسټ وایي ستونزه نشته. سم راخلو اکچوال کاسټ. اوس راځو میجرمنټ ته. کاسټ پرفورمنس انډیکس یې موږ مساوي کیږي ډیوایډ کاسټ پرفورمنس انډیکس یې موږ مساوي کیږي ارنډ ویلیو پر اکچوال کاسټ. اوس راځو ګوره کاسټ پرفورمنس انډیکس یې موږ ان 1.5 دی یعنې 50% موږ ګټه کړې. اوس که عمومي سکیجول ته لاړ سو چې هلته څه خبرې دي. ګوره کاسټ پرفورمنس انډیکس دلته څو دی 1.5 دی. هلته هم 1.5 دی او سکیجول پرفورمنس انډیکس 1 دی او دلته هم 1 دی. اوس که دلته راسو موږ دې ډبلیو ایس کې دی کاسټ پرفورمنس انډیکس دا کوم ډبلیو ایس دی په سټرکچر کې. ګوره په سټرکچر کې فاونډیشن او لیول 1 په سټرکچر کې موږ سره دلته دی 1.03 دی په خپله پریماویرا کې. اوس هلته ځو چې رښتیا دا سم دی که نه. سټرکچر په سټرکچر کې ګوره یو فاونډیشن دی صحیح ده. هماغه فاونډیشن ګوره سلیکټ کې 1.03 راځي. که دا ور سره سلیکټ کوي ځکه لیول 1 کې هم دومره کار نه دی سوی ځکه هماغه پاتې کیږي. ګوره فاونډیشن دی 1.03 هماغه 1.03 کاسټ پرفورمنس انډیکس دی. اوس که بل ته لاړ سو زه پریماویرا ته لاړ سم. پریماویرا
دلته ښایسته هم ښکاره نه سي بیا هم خیر. بیخي اکټیویټي لیول ته ځو. اکټیویټي لیول کې لومړی اکټیویټي کې 0.15 اتیا دی په فاونډیشن کې او لیاوټ پر فاونډیشن. اوس راځو همغه تم راځو لیاوټ پر فاونډیشن. د دې لپاره چې زه اکټیویټي لیول کې مو ګورم راځم یو بل دیموګراف راخلم یا کېږي دا کاپي کوئ دلته راوړئ. ګوره دلته WS نیم دی، زه د دې په ځای باندې دلته راوړم اکټیویټي نیم هیڅ WS نه کاروم. اکټیویټي ته اوس که تاسو راسئ په ګوره موبلایزیشن کې مونږ کاست پرفورمنس انډیکس 15.9 دی. مخکې ما خبره کړې وه چې هره کمپنۍ ځان ته یو تریشولډ لري کاست پرفورمنس انډیکس نه، یعنې 1.2 نه باید لوړ نه وي. دا یوازې یوه بیلګه دی، هغسې اکچوال کاست مو راکم کړی و خپله په پریماویرا سافټویر کې، نو ځکه دا دومره لوړ راغلی. خو که 15.9 شو ګورئ دلته مو ګورئ کنسټرکشن اف PLC دی، وګورو چې هلته رښتیا هم دومره دی که نه دی. موبلایزیشن چیرې دی؟ ښه دلته اوس که دلته راسو یوازې دا ټیبل وښیه. ګوره که کاست پرفورمنس انډیکس دلته 15.9 دی، 15.9 په همغه موبلایزیشن کې دی. که کنسټرکشن اف PLC ته لاړ سو 11.43 دی په همغه یو اکټیویټیز کې. اوس که زه دا یو اکټیویټیز کلیک کړم ګوره یو 11.43 دی. که دا بل اکټیویټیز کې تاسو ګورئ هلته هغه هر اکټیویټي چې تاسو RWBS کې دی همغه ته هلته سلیکټ. اوس که دی ویژوال کې ویژوالایزیشن کې وګورئ دلته اوس که زه کنسټرکشن اف PLC سلیکټ کړم هلته موبلایزیشن کې راځي، ګوره قیمت هم راځي چې څومره قیمت یې دی. که دا بل اکټیویټیز یې سلیکټ کړم عیناً همغه کټ همغه کوم WBS کې چې دی همغه ته ځي، قیمت هر شی دلته راځي ارنډ ویلیو. او که تاسو هر اکټیویټي اوس لاړ سئ کولی سئ چې دلته وګورئ مثلا فارم سټریپینګ دی هغه په فاونډیشن کې دی دلته 2 لکه مثلا 2,40,000 همدومره قیمت دی په فاونډیشن کې فارم سټریپینګ دی. همداسې که کانکریټ کیورینګ ته لاړ سئ همداسې نور. مخکې مونږ ویل دا قیمتونه سم نه دی، خو یوازې د دې هغه لپاره د پاور بی آی د سافټویر سره بلدتیا لپاره مو هلته یو سمپل جوړ کړی، همداسې قیمتونه مو ورکړی دی. خلاص ښه کاست پرفورمنس انډیکس هم اوسه، سکیجول پرفورمنس انډیکس هم اوسه او داسې نور هم. اوس راځو مثلا فیصدي څنګه شمیرئ. اوس که زه دلته هغه فیصدي راوړم هغه فیصدي چې موږ دلته کار لکه سکیجول پرفورمنس انډیکس، کاست پرفورمنس انډیکس، پرفورمنس کمپلیټ. که زه دا پرفورمنس کمپلیټ راوړم دلته ګوره ټول جمع کړی، ټول ناسم ماته ښایي.
سم کړی دی که زه کاونټ ورته وایم ما ته کاونټ کوي 194 څومره روګانې چې لرو فکر کوم همدومره موږ اکټیویټیانو لرو هماغه یې سم کړی دی یعنې سم یې نه ښایي د دې لپاره باید څه شی وکړو د دې لپاره ارنډ ویلیو پر بجټډ کاست باید تقسیم کو چې موږ ته باید فیصدي لاسته راکړي نو یو بل میجرمنټ تاسو اخلئ د یو بل میجرمنټ لپاره دلته میجرمنټ ته راځئ کله چې میجرمنټ ته راغلی زه دلته ورته وایم چې پرسنټ کمپلیټ به ورته وایم پرسنټ کمپلیټ مساوي دی څه شی سره کېږي ډیوایډ رااخلئ ډیوایډ ښه ډیوایډ تل زه ناسم لیکم په آی باندې لیکل کېږي ځکه هلته غلط راخیست ډیوایډ وبخئ ښه ډیوایډ earned value per total budgeted cost باندې earned value per total budgeted cost زه باید دلته وګورم چې دلته total budgeted cost ته مو نوم څه شی ورکړی total budgeted cost باندې اوس ځئ مثلا پرسنټ کمپلیټ ته ځئ ما پرسنټ کمپلیټ ښه موږ هلته په اکټیویټي ټیبل کې کریټ که هغه کی میجر ته لاړو نو خو مشکل نشته داسې یې ونیسئ دې کی میجر ته یې راوړئ دا داسې ونیسئ که داسې نه راته خیر دی دلته هم کېږي چې زه دا کی میجر ته یوسم دلته خپله راځي خو داسې هم چې ونیسئ کېږي اوس نه پوهېږم ماوس کې څه ستونزه ده یا څه خبره دی خو همدې نه راوړلی سئ دلته پرسنټ کمپلیټ اوس که تاسو راسئ دغه پرسنټ کمپلیټ راوړئ ګوره 0.33% بیا هم په فیصدي باندې نه دی ښودل سوی ستونزه نشته دلته راسئ پرسنټیج ورته ووایي ډیسیمل دوه برخې دوه ډیجټ وښیي بس دی یعنې 33.24% یې موږ کار سوی دی اوس که تاسو پریماویرا سکیجول ته هم لاړ سئ پریماویرا سکیجول وګورئ همدومره کار به سوی وي 33.24% دومره کار سوی ښه اوس که وګورئ چې په هر ډبلیو بي ایس کې څومره کار سوی یوازې کلیک کوئ فاونډیشن د یو کلیک وکئ فاونډیشن موږ سره 9.8% سوی ګورئ 9.8% اوس که تاسو لاړ سئ پریماویرا ته هلته وګورئ چې فاونډیشن یې تاسو څومره سوی دی ګوره یوازې فاونډیشن کې مو خبره کوله زو فاونډیشن 9.8% ګورئ 9.8% دلته هم دی هلته هم دی همداسې که ارکیټیکچر برخې ته لاړ سئ موبلایزیشن ګوره کار سوی دا نور نه دی کار سوی حتی کولی سئ تاسو یو سلایسر دلته د اکټیویټي سټیټس په نوم باندې اډ کړئ زه دلته راځم اکټیویټي نه یم اکټیویټي سټیټس دلته راسئ دا هوریزونټل ورته ووایي چې لږ ښه وبرېښي اوس وګوره کمپلیټډ اکټیویټیز که ته یو کلیک وکړې تا ته ټول هغه اکټیویټیانې چې کمپلیټ سوي دي د هغوی ټول هر شی تا ته ښیي اوس دلته وګوره کومې اکټیویټیانې چې کمپلیټ سوي
فاونډیشن ډبلیو ایس کې دی، موبلایزیشن کې دی، ارتور کې دی، الکتریکل کې دی، حتی دا قیمتونه هم دلته درته ویلي دي چې فاونډیشن کې دومره کار شوی، په موبلایزیشن کې دومره، په ارتور کې دومره، په الکتریکل کې دومره. دلته بیا دغه ټول اکټیویټیانې چې کمپلیټ شوی دلته درته لیست شوي هم دي. اوس که ته غواړې چې یوازې کمپلیټډ اکټیویټیان یو چاته تاسو پروجیکټ منیجر دی یا خپل رئیس مو دی، هر څوک چې دی هغوی درنه وغواړي زر چې کمپلیټډ اکټیویټیز ماته وښیه، دلته لاړ شئ، دلته ایکسپورټ ډیټا دی، یوازې همدا کومې چې کمپلیټ شوی دی همغه درته ایکسپورټ کیږي. ګوره دلته ما ایکسپورټ که بجټ ټوټل کاست بای اکټیویټي نیم، دا خلاص کړئ. دلته وګورئ یوازې هغه اکټیویټیانې چې بشپړې شوې دي همغه درته لیست شوې، یعنې نور دلته کوم اکټیویټي دی کې نشته. همغه بجټ ټوټل کاست هم دلته دی او خپل هغه چې دی نومونه هم دلته درته ویلي دي. یعنې که نوره ډیټا به تاسو په کار وه، د سټارټ ډیټ دی په کار و، این ډیټ دی په کار و، اکچوال ډیټ دی په کار و، کولی شئ تاسو په پاور بی آی کې همغه ویژوالایزیشن همغسې جوړ کړئ. مثلا دلته تاسو هغه راواخلئ ټیبل، تاسو ته بیا اکټیویټي دی، بجټ ټوټل کاست دی، حتی که سټارټ ډیټ یې غواړئ دلته مثلا تاسو ته سټارټ ډیټ وښیي، سټارټ ډیټ چیرې دی، دا دی مثلا ته سټارټ ډیټ یې غواړئ، فینیش ډیټ یې غواړئ چې په کوم باندې فینیش شوی، دلته که لږ داسې درته دا یوازې فینیش راوړو. ګوره دا ټول تاسو ته ښیي، سټارټ ډیټ، فینیش ډیټ، یا که تاسو نوره ډیټا، اوس که دا زه بیرته اکسل ته یوسم ماته به سټارټ ډیټ او فینیش ډیټ او دا شیان به یې ښودلي. اوس بیرته همغه ویژوالایزیشن ته ځو، کېږي تاسو مثلا دا همداسې وښیي، هر اکټیویټي درته وښیي. دې لپاره دا به دلته راوړم، ښه. مثلا تاسو غواړئ هغه اکټیویټیانې وګورئ چې ان پروګرس کې دی. ګوره ان پروګرس کې هم تاته ښیي چې ان پروګرس تا مثلا 0.2 دومره فیصد همغه د هغو اکټیویټیانو کار شوی دی، یوازې فاونډیشن کې اوس ان پروګرس کې دی. او دلته اکټیویټیانې دوه اکټیویټیانې ان پروګرس کې دی، یو کانکریټ کیورینګ اف پیډسټل کالم دی او بل لینګ اف فاونډیشن سټون دی. د قیمتونه هم درته ویلي هر شی. هغه اکټیویټیانې چې ناټ سټارټډ دی هغه هم دلته درته ښودلی دی چې ناټ سټارټډ دی. صحیح ده. تاسو کولی شئ چې هر ویژوالایزیشن راخلی که دا مثلا راخلی، یعنې دلته لاین ویلیو اچوئ وبښئ، ما همدې لپاره همدا ویژوالایزیشن همدا کالم چارټ مو راواخیسته. دا مثلا بار چارټ دی، دا کالم چارټ دی. دې سره اوس که زه لاین ویلیو کې دا ما سره بجټډ کاست دی، لاین ویلیو کې زه ارنډ ویلیو راخلم یا اکچوال کاست راخلم. ګوره اکچوال کاست، اکچوال کاست لاین ویلیو کې واچوئ. ګوره لاین ویلیو کې اکچوال کاست راغی، ارنډ ویلیو کاست دی، کېږي چې ارنډ ویلیو هم راواخلئ. ګوره ارنډ ویلیو هم دلته راغی، دا به ان پروګرس کې وښیي کمپلیټډ. حتی که غواړئ چې لاین ویلیو کې مثلا موږ سره ارنډ ویلیو دی، اکچوال دی، بجټډ دی، دا ټولې موږ سره ښودلې دي. که نور کاست تاسو غواړئ کېږي چې همغه هم درته وښیي. یعنې کولی شئ چې تاسو هر ډول ویژوالایزیشن جوړ کړئ، هر ډول راپور جوړ کړئ، تاسو همغه نه ګټه اخلئ. یا یوازې دغلته لاین چارټ راخلئ، لاین کېږي، کېږي همدې نه ګټه واخلئ، کېږي همدې چارټ نه ګټه واخلئ.
کېږي همدې نه ګټه واخلئ. کېږي چې پای چارټ وکاروئ، ډونټ چارټ وکاروئ، ټریم اپ وکاروئ. حتی کولی شئ چې هر ډول ویژوالایزیشن چې تاسو غواړئ، هر ډول تاسو خپله ډیټا ویژوالایز کوئ هماغه وښیي درته. کېږي دې میټریکس نه ګټه واخلئ. مثلا میټریکس نه تاسو کولی شئ چې په ویلیو کې یو ډیټا وښیي. مثلا رو کې ما سره اکټیویټي نیم دی، زه غواړم رو کې ډبلیو بی ایس راوړم. ګورئ زه که کله ډبلیو بی ایس دلته راوړم، تاسو وګورئ څه شی راځي. ډبلیو بی ایس ګوره هر ډبلیو بی ایس کې ما ته ټوټل بجټډ کاسټ او اکچوال کاسټ ارنډ ویلیو دی. که دا تڼۍ تاسو کېکاږئ، تاسو ته دلته دا ټول اکټیویټیانې هر ډبلیو بی ایس کې څومره اکټیویټیانې دي همغه دلته درته راځي. حتی تاسو کولی شئ چې دلته مثلا په دې بجټ ټوټل کاسټ کې دلته ویلیو ته راسئ. دغه د ویلیو رنګ یې بدلوئ، سټایل یې بدلوئ. تاسو کولی شئ دې نه ګټه واخلئ. او بل که تاسو فارمټ ته راسئ، مثلا ټوټل بجټډ کاسټ دی، زه غواړم ډیټا بار ماته وښیي. ډیټا بار یې آن کولی شئ. کولی شئ چې د اکچوال کاسټ هم ډیټا بار آن کړئ. چیرې د ډیټا بار دا دی، کېږي چې د دې ډیټا بار د اکچوال کاسټ ډیټا بار رنګ یې بدل کړئ، یا کېږي دا همداسې وښیي. د بجټډ کاسټ چې دی هماغه بدل کړئ، کېږي بجټډ کاسټ هم دا وایي. ارنډ ویلیو چې دی، ارنډ ویلیو ډیټا بار یې آن کړئ. ډیټا بار مو چې کله آن کړ، دې ته هم کېږي چې ارنډ ویلیو ته هم یو رنګ ورته ورکړئ. همداسې کولی شئ چې د هر دیموګراف نه هر ډول چې تاسو وغواړئ هغسې ګټه اخیستلی شئ. اوس دلته کېږي دا ډریل ډاون کړئ، یو کلیک کوئ. ګوره ډریل ډاون سو، بیرته یې راټولوئ، کېږي راټول شي. خو کولی شئ چې هر ویژوالایزیشن نه تاسو ګټه اخلئ، کوم یو چې تاسو په درد باندې خوري، کوم یو درته په کار دی هغه نه تاسو ګټه واخلئ. کېږي فلټر نه ګټه واخلئ. همداسې نور ان پروګریس اکټیویټیانې کېږي. ناټ سټارټډ کوم چې نه دي شروع شوي، حتی هغه چې نه دي شروع شوي د هغوی قیمت دلته موږ ته ښکاري چې څومره دی، 91.45 میلیونه دی. دلته هم ګوره دلته بجټ ټول هغه شوی دی. اکچوال او ارنډ ویلیو دواړه صفر دي ځکه نه دي پیل شوي. ګوره که ان پروګریس ته راسئ د هغه ټوټل قیمت هم درته معلومیږي، اکچوال کاسټ هم دی، ارنډ ویلیو هم دی چې څومره ارنډ شوی دی. او که کمپلیټډ ته راسئ، دلته کمپلیټډ کې هم درته ارنډ ویلیو دی، اکچوال کاسټ دی او خپله چې دی بجټډ کاسټ دی. داسې کاسټ پرفورمنس انډیکس ځکه موږ دلته ګټه کړې. اوس که دلته وګورئ موږ چې کومې پیسې مصرف کړي مثلا 10.5 میلیونه دي او دلته چې دی 45.9 میلیونه ته موږ بجټ ټوټل کاسټ لرو. نو ارومرو کله چې موږ هغه حقیقي لګښت راکمیږي موږ ګټه زیاتیږي، یعنې 50% دلته اوس ګټه شوی دی. او سکیجول سره بیخي کوم چې پلان کړی و همغسې روان یو، ځکه سکیجول پرفورمنس انډیکس یې موږ یو دی، یعنې ارنډ ویلیو پر پلان ویلیو چې دی، ارنډ ویلیو او پلان ویلیو یو رقم دی. که دلته ارنډ ویلیو، دلته اوس که پلان ویلیو موږ راوړو، پلان ویلیو کاسټ، دلته اوس که پلان ویلیو د ارنډ ویلیو سره وګورو دواړه به یو ډول وي. اوس وګورئ دا د یو رقم دی. کله چې پلان ویلیو او ارنډ ویلیو یو رقم شي نو ارومرو موږ سکیجول سره
سم روان وي ولې کله چې موږ ارنډ ویلیو له پلان ویلیو نه کمیږي سکیجول نه وروسته کیږو یعنی څومره چې موږ پلان کړی وي چې دومره پیسو کار به کوو هغه موږ نه وي کړی نو ارومرو له سکیجول نه وروسته پاتې کیږو که موږ ارنډ ویلیو له پلان ویلیو نه زیاتیږي نو موږ مخته ځو اوس مثلا که ان پروګرس کې وګورو دلته داسې اکټیویټي ما سره نشته چې سکیجول پرفورمنس انډیکس لوړ وي له یو نه خو موخه یې همدا وه مخکې مو چې خبرې وکړې یعنې پاور بی آی نه موږ کولی سو چې ریپورټینګ برخه کې یو ډېره ښه ګټه واخلو حتی اوس که پریماویرا ته ځئ چې غواړئ چې څو اکټیویټیانې موږ لرو کیدای سي ډېر وخت ونیسي ولې دلته چې دی اوس وګورئ زه دلته راځم راوړم دا ایسته کوم یو نیو میجرمنټ راخلم نیو میجرمنټ activity count دا مساوي دی count چې ماته count کې activity id هلته activity count کالم هم زه لرم ګوره که زه هغه راواخم هلته ناسم راځي ځکه هغه اکټیویټیانې چې دی کیدای سي ځینو ځایونو کې سم هم راسي ځکه که یو اکټیویټي وي سم راسي خو ولې هڅه وکړئ چې خپله میجرمنټ راواخلئ میجرمنټ ډېر دقیق وي او تاسو باوري کوي ځکه خپله مو کار کړی وي زه اوس دا اکټیویټي کاونټ راخلم 194 دی اوس که زه ان پروګرس زه دلته هغه کم سلیکټ کم ما سره ان پروګرس یوازې 3 اکټیویټیانې دي په فاونډیشن برخه کې دي اوس ګورم چې 3 دانې کوم دي ښه دلته اکټیویټي کاونټ کړی دی مثلا 3 دی لیینګ فاونډیشن دی ښه دا بل هم چې ان پروګرس دی دغه فیصدي هلته موږ سره ښایي ډېره کمه واوسي ځکه 3 خپله دې شمارلې دي لکه پریماویرا کې ښایي فیصدي ډېره کمه وي ځکه دغه دریم دلته دې سره اوس نه دی راغلی په همدې فاونډیشن برخه کې یا کیدای سي خبره بل چیرې وي یعنی هغه دریم اکټیویټي چې دی هغه کوم قیمت ونه لري ځکه همدې کې نه دی راغلی ځکه موږ دلته چې فلټر کړي وو یوازې همغه د قیمت والا مو دلته فلټر کړي وو ډبلیو بی ایس زه ځم چې ستونزې ځکه اوس دا بیخي دا فلټر زه ترې ایسته کړم دا فلټر ایسته کړم ګوره ما دا فلټر ترې ایسته کړه همغه دریم اکټیویټي ما سره راغی هغه چې دی کنټرکټ مایلسټون دی is greater than 0 okay اوس صحیح سو هغه چې ناټ سټارټډ دی ناټ سټارټډ ما سره شپږ اویا اکټیویټیانې دي او کومې چې بشپړې سوې 115 اکټیویټیانې دي اوس کېږي چې مخکې مو خبره وکړه چې تاسو تل میجرمنټ خپله راخلی نو زه غواړم چې اکټیویټي کاونټ راواخلم چې دې سره غلط څومره فرق کوي ښه 194 فرق نه کوي کمپلیټډ کې ګوره 115 ان پروګرس کې صحیح دی ناټ سټارټډ کې شپږ ځکه توپیر نه کوي چې دغه اکټیویټي کاونټ چې دی یعنی اکټیویټي کاونټ چې دی هلته په هر رو کې یو دی که تاسو خپله ډیټا ته لاړ سئ اکټیویټي ټیبل ته هماغه یې سم کړی اکټیویټي کاونټ ګوره اکټیویټي کاونټ چې دی یو دی صحیح دی ستونزه نشته یعنی کولی سي هم د هغه نه ګټه واخلئ او هم کېږي چې همدا خپله میجرمنټ هغه کوي ګټه ترې واخلئ یعنی کېږي داسې هم کېږي چې زه یو بل میجرمنټ راخلم وبه ګورم چې اوس کار کوي که نه کوي راځم مثلا کمپلیټډ زه شمیرم
completed activities. Completed activities calculate ته ځم shift enter وای ښه calculate ما ته څه وشمېري activity count ما ته وشمېري shift enter activity count چې چیرې status activity status دلته لاړ سئ activity status پیدا کړئ activity status مساوي ویلې چې سره completed سره shift enter اوس وګورئ زه دلته په همدې میجرمنټ کې دا ایسته کوم activity completed راخلم activity completed دا خپله ما یو میجرمنټ راواخیست یعنې ورته ومې ویل چې ما ته هغه اکټیویټیانې وشمېره چې بشپړې سوي دي نو هغه ما ته وشمېرلې څو دي 115 اوس که زه دلته کمپلیټډ هم سلیکټ کم ما سره کمپلیټډ ګوره دلته 115 راځي ولې دی کې هېڅ تغییر نه راځي اوس که زه هر څومره فلټر کوم هر سلایسر ته ځم فلټر کوم دغه ویلیو نه تغییر کیږي ځکه ما یو میجرمنټ راخیستی په ځینو ځایونو کې موږ داسې میجرمنټ ته اړتیا لرو چې هغه هلته ثابت پاتې سي هېڅ که زه فلټر کوم یا هرې برخې ته ځم هغه کې تغییر رانه سي اوس که دلته وګورئ کمپلیټډ 15 دی یعنې ته غواړې یو داسې راپور جوړ کړې چې تا ته کمپلیټډ اکټیویټیز وښیي چې څو دانې دي ان پروګرس وښیي چې څو دانې دي اوس زه دلته غواړم دا را کاپي کوم دا به کاپي کوم دا کاپي کومه کاپي یو بل میجرمنټ راخلم نیو میجرمنټ مې چې کله راواخیسته زه دې ته لیکم ان پروګرس اکټیویټیز in progress activities دلته دا بدلومه دې ته in progress وایم دا completed چې دی enter اوس دا کاپی کوم اوس وګورئ کله چې زه کمپلیټډ ورته وایم دلته ماته بلینک ښیي ځکه چې دلته ان پروګرس اکټیویټیانو کې کمپلیټډ نشته اوس زه دا که ایسته کړم ښه دا باید ماته بلینک ونه ښیي دلته مې غلط کړی څه شی ښه د دې په اړه وروسته غږېږو ښه دلته صحیح دی ان پروګرس یو سپیس لري که دلته تاسو وګورئ ان پروګرس داسې ګډ نه دی لیکل سوی ګوره دې ته به ډېر پام کوئ که زه ان پروګرس داسې ولیکم اوس وګورم چې کار کوي که نه کوي اوس هلته یې وپېژاند یعنې دغه نوم چې دی باید ډېر سم ولیکئ کیږي ناټ سټارټډ هم همداسې ولیکئ د اوس لپاره دومره بس دی